السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن سیشن به د 1440 هجری شمسي کال د سنبلې د میاشتې 4 نیټه چې د 2025 میلادي کال د اگست میاشتې ل 14 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو وی پانی او خاله رسنۍ مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته ضافي زحمت نصرت ترکلای کوم. حامد کرزی متقاعدینو ته د حکومت لخوا د معاشونو ورکولو پریکړې هرکلی کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی متقاعدینو ته د معاشونو ورکولو د پریکړې هرکلی کړی. کرزی هیله ښودلې چې ټول مستحق کسان ژر تر ژره خپل معاشونه ترلاسه کړي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې متقاعدینو د خپل ژوند ډیره برخه د خپل هیواد او خلکو د خدمت په برخه کې تیره کړې ده. د مالی وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې څو کټګوریو ملکی او نظامی متقاعدینو ته د تقاعد معاشونو ورکولو پروسه یې بیرته پیل کړې ده. د کابینې 15مه غونډه کې سرحدي سیمو کې د معیاري ترمینلونو پر جوړېدو خبرې شوې. د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې 15مه غونډه کې د هیواد په ځینو فرضي او سرحدي سیمو کې د معیاري ترمینلونو د جوړولو لپاره اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارل شوې څو په دې تړاو ناسته وکړي. د ځمکو د لیږد پروسه ګړندۍ او د منظورۍ لپاره د مشرتابه عالی مقام ته وړاندې کړي. همداراز د غونډه کې ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې پراختیایي پروژو ته لا زیاته پاملرنه وکړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابره او اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي. د هیواد په 2 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 2 ولایتونو کې د تیز باران او سیلابونو راوتلو خبرداري ورکړې دی. د یادې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا شامل دي. بغلان د هنۍ غوري ولسوالۍ کې نږدې 200 کورونو ته څښاک اوبه برابرېږي. د بغلان ولایت د کلي بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په د هنۍ غوري ولسوالۍ کې د نږدې 15 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په خبره د یادې شبکې په جوړېدو سره به 194 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. ټرمپ وایي د غزې جګړه به په 2 یا 3 اونیو کې په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. الجزیرې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د غزې جګړه به په راتلونکو 2 یا 3 اونیو کې په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. راپور زیاتوي چې ټرمپ د غزې اوسیدونکو د وضعیت په اړه ویلي چې جګړه باید ختمه شي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د روان میلادي کال په لومړیو کې وړاندیز کړی و چې ټول فلسطینیان دې له غزې ووځي. داسې یو پلان چې که پلی شي توکمیزه تصفیه او بشریت ضد جنایت به وګڼل شي. دا د نن ورځې لاند مهمه او وروستي خبرونه. تر بیا د الله په امان.